أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم دیو صحابی بیان د تقوم فری بنیاد باندې چې تاسو ته دا معلومه شي چې هغه صحابي د څومره لوی درجې خاوند دی چې مرتبه درته معلومه شي. دویم درته دا معلومه شي چې هغه صحابي د الله د رضا دپاره څومره محنتونه او کوششونه کړي. دریم درته دا معلومه شي چې هغه صحابي په برکت الله اسلام ته څومره تقویت او لوړوالی ورکړی دی. څلورم درته دا معلومه شي چې د هغې صحابي نه مسلمانانو ته څومره فایده میلو شوې ده. سره د دې پنځو خبرو چې دا صحابي د دومره لوی درجې خاوند دی، نو اخر کې به راته زه دا ووایم چې هغه کې څومره عاجزي وه او په هغه کې څومره عجز و انکسار و تکبر نه دی کړی. زمونږ خلکو خو چې معمولي غوندې یو منصب ته ورسېږي نو د هغه کبر بیا په ټرک کې نه ځایږي. یو افسر ته جوړ شي، د دنیا یو لویه عہده ورته میلو شي، یو موټر ورته میلو شي، یو وزیر ته جوړ شي، یو ممبر ته جوړ شي، د جایداد خاوند شي، د هغه نشه بیا په کلي کې نه ځایږي. د هغه لویي د غر نه زیاته شي. په دې بنیاد درته وایم چې تاسو ته پته ولګي چې د پیغمبر مبارک د نظر لاندې کوم خلق تیر شوی دی د هغوی څومره لوی عظمت او څومره عاجزي وه. هغه صحابي څوک دی؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم خلیفه دی، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. یو وخت کې د اسلام غټ دشمنو او د پیغمبر لوی دشمنو، او یو موقع باندې کافران ناستو د حضور پاک خلاف سازش او سکیم جوړاو. چا وی دغ څنګه وکړو، څنګه وکړو. دا عمر پاسېد او ده وی تاسو له چل نه درځي، کینې هسې خبرې کوئ او زه اوس دغه پیغمبر سر راوړم او تاسو ته د میدان کې ږدم. دومره د اسلام خلاف، دومره د پیغمبر دشمن. ابو جهل ورته سینه وډبولوي که دا کار دی او که سلو خان به درکړم. سلو خان ډېر شی په هغه زمانه کې زمارونو سره د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي وی خوب مې لیدی، خوب، او پاغه خوب کې مې یو आवाज اورېدلی، بخاری شریف کې راځي یا آل ذریح امر نجیح رجل فصیح یصیح بلسان فصیح یدعو الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. دا مې غیبی آواز اورېدلی او خلاصه دا چې یو بهترین انسان دی او په ډېره ښه ژبه دا आवाज تاسو ته کوي اے خلقا چې الله له شریک نشتا او محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی. دا اورېدلی دی، دی په خوب کې غیبی आवाज اورېدلی، بخاری کې راځي او په نورو کتابونو کې راځي. لیکن بیم په زړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنی پرته وړې د پیغمبر مبارک د دشمنۍ نه ډک. سلو خان وی نام ورته میلو شو، تورې اوچته کړه په لاره باندې روان شو. چې په لاره روان دی یو صحابي دی، خو پټ صحابي دی، نعیم ابن عبدالله. وی عمره څه کوې؟ ده دا خیال و چې ګنې دا لا مسلمان نه دی او کافر دی. یاره وی زم دی محمد پسې صلی الله علیه وسلم، زمونږ د دین خلاف زمونږ خدایانو پسې خبرې نوې دین یې رایستی دی، نه یې پرېږدم نن، بس د هغه نه سر پرې کوم او مجلس ته یې راوړم.
اخو پټ مسلمان او نعیم او عبدالله او ته ګوره سم شه د بنو هاشمونه به دې څوک خلاصوي دغه خو لوی قوم دی او دغه ماماخیل دی بنو زهره لوی قوم دی هغې نه به دې څوک خلاصوي نیکبخته پرېږده پوه شه او خپل دین یې پوه شه ته پوه شه او خپل دین دې پوه شه دا قصې مه کوه لویه دشمني په سرماله د ماماګانو یې لوی قوم دی او د خاندان یې لوی قوم دی د ټولو دشمني نشي کولی دی پوه شو په هغه پوه شو وی داسې معلومیږي لکه چې تم د هغه ملګری او داسې معلومیږي لکه چې تم صابي شوی دین دې پرېښی دی او بېدینه شوی او تور یې اوچته کړه په دې ګواښ کوه نعیم ابن عبدالله ورته وایي ما پسې توره مه راوچته وه نیکبخته ته چې د کمې ډیوې مړې کولو لځې د هغې رڼا ستا د خور کور ته رسېدلې ورشه د اوخي غم دی وکړه د خور غم دی وکړه ما پسې توره نانیغې په ما باندې گزار که چې زه مسلمان یم ورشه که غیرت درکړي ستا خور مسلمانه ده ستا اوخي مسلمان دی او ته هغه ډیوې پسې ځې رڼا تا کره راغلی ده عربو کې غیرت زیاتی لکه د پښتنو او چې دی څنګه واورېدل بس آگ بګولا شو غوسې سر اوچته شو چې ښه زه خو د هغې پیغمبر پسې ځم پرېږدم یې نه او زما خور هم د هغه ملګری ده او زما اوخ هم د هغه ملګری دی بس رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په ځای پرېښود او نیغ خور کره لاړ د خور نوم یې فاطمه او د اوخ نوم یې سعید ابن زید ابن عمرو ابن نوفیل چې دا د یو د عشرو مبشرونه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د لسو صحابو نومونه په یو مجلس کې ذکر کړي دي چې دا جنتیان دي هغې ته په دنیا کې د الله د طرف نه د رسول الله مبارک په ژبه د جنت سرټیفیکیټ میلاو دی شارټ لیست چې ورته وایي د جنتیانو دې کې شک نشته دا لس کسان موږ خو به یېرېږو چې خدای څه به راسره کېږي هر سړی یېرېږي چې خدای جنت ته به لاړ شم که نه خو دا لس کسان مبشرین بالجنت د پیغمبر په ژبه په دنیا کې ورته ټکټ میلاو دی چې تاسو جنتیان یې یو پکې دا سعید ابن عمرو ابن نوفیل نو اوخې او خور پسې لاړ دې وخت کې یو صحابي راغلی او حضرت خباب رضی الله تعالی عنه هغه هغوی ته قرآن خو او دروازې ځان پسې بنده کړې وې چې دې څنګه ورغې د خور کور ته او دروازې سره ودرېده نو پوه شو د قرآن شریف څه ټکي واورېدل او دا خو نعیم ما ته ټیک ویلی دی دوی کې خو لګیا دی همغه خبرې کوي کوم چې د محمد خبرې دي صلی الله علیه وسلم قرآن جوړي دا شو بس نورم اور په بل شو چې دا خو زما کور ته جنګ راغی مسله رااله نو تورې په هغه سټی باندې په هغه موټي باندې دروازه تیزه تیزه وواله لګیا دی وهي ور لرې کې بس اوخې هم پوه شو او خور هم پوه شو چې دا خو مسله جوړه ده هغه استاذ ته وی حضرت خباب ته وی ته خو راځه دې کوټه کې چې ته پټ شه پتا گزارو نه کی او زه اوخې مو دې خور ده مونږ به سر راکاږ ګورو به سر چې دروازه ورته څنګه کولا وکړه نو اوخې سره په مشتو ګریبان شو نو حضرت عمر فاروق خو تپله سړی او بهادر انسان زورور انسان اوخې پسې توره راواغېسته د تورې په دې سټی داسې وایي تاسو صابیان شوې تاسو بېدینه شوې زه خو ستاسو پیغمبر پسې روان وم چې نن ته سر پرې کوم وړم یې مجلس ته نو تاسو د هغه ملګري شوې زم او یې زما کور ته هم فتنه راوړې ده زما خور دی د هغه ملګرې کړې ده او ته هم د هغه ملګرې دا خورې لګیا وه د خاون یو خو یې خاون دی بل خو یې رور دی په منځ کې بیچ بچاو کوي د دواړو منځ کې جوړه کوي د دواړو منځ کې خلاصې کوي نو دی ورته غصه و دی خور ته نو لاس یې اوچت که او دا خور یې داسې مضبوطه وواله په مخ باندې یو څپېړه یې ورکړه چې د هغې د مخ نه د وینو دارې ووتې او هغه د وینو څاڅکي د عمر په مخ او په جامو ور پرېوتل بس خو چې دا یې وکړله نو بس خورم جوش کې راله ورته وی عمره لاس ته خلاص او توره دې تېره مونږ انکار درته نه کوو زم مسلمان یم او زما د خاوند مسلمان دی او تم د خطاب زوی او زم د خطاب لور دمو ستا د یو پلار اولاد یو د یو مور بچي یو چې کومه خېټه کې تا ټوپونه والي دي په هغه خېټه کې ما هم ټوپونه وی والي دي چې د کم پلار تر ته پیدا د هغه پلار نه زم پیدا یم
تکړه شه لاس اخلاص دغه زما مری او دا زما د خاوند مری چې څه دې خوښه یې کوه بس خو چې د خور دا خبرې واورېدې او د خور سترګو ته یې وکتل او د خور د مخ وینو ته یې وکتل نو لکه یو پوټې نرموالی راغی نیغ ودرېدې چې خدای دا ما څوک الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دعا د شپې کړې وه هغه دعا قبوله شوې ده د هغې آثار اوس ښکاره کېږي خور ته نیغ نیغ ګورې وې ښه ته مسلمانې تا هغه پیغمبر منلی دی وی یو زما د یو خې منلی دی وی تاسو وښایه تاسو څه وی ما ته هغه شی وښایه دغه زمانه کې به قرآن شریف خلکو یادو هم او په سرمن باندې به یې لیکه کاغذ نو یا به په سرمن لیکه یا به په اډوکو لیکه یا به په تختو لیکه په دې څیزونو به یې لیکه وی تاسو څه وی ما ته وښایه وی نه تا هغې له ګوتې نه شي وړی قرآن شریف کې الله تعالی د قرآن شریف په آدابو کې دا ویلي دي چې لا یمسه الا المطهرون چې کوم پاک انسان هغه به ګوتې وړي او چې کوم پلیت هغه به قرآن شریف له ګوتې نه وړي ته دې له ګوتې نه شي وړی دا تا ته نه ښایي وی څه وکړم ما ته وښایې وی نه درته خولی شو نه هغې له ګوتې وړلی شي وی زه څه وکړم وی دغه دی غسل وکړه بعضې روایاتو کې راځي او داسې وکړه بعضو کې راځي چې غسل یې وکړه وی لمبل خو چې دې غسل له ننوت حضرت خباب رضی الله تعالی عنه پوه شو چې معامله بدله شوې ده هغه د کوټې نه راووته او حضرت عمر ته وی ای عمره د خدای خاطر وکړه د انصاف نه کار واله ظلم مه کوه ته چې د چا مرګ پسې روانې زما په خدای قسم چې بیګا هغه تعالی د خدای په دربار کې سوالونه کړي هغه ستا د ایمان سوال کوي او ته د هغه مرګ پسې ګرځې دا انصاف نه دی حضور پاک ته صحابه شکایت وکوي صاحب د دوو کسانو نه ډېر تنګ یو عمر دی یو ابو جهل دی تنګوي د ابو جهل نوم عمرو بن هشام عمر او د نوم عمر و عین ممرې نو رسول الله مبارک لاس اوچت کړ او څه دعوه وکړه اللهم اعز الاسلام باحد العمرين خدای په دې دوه عین ممرې والا نومونو کې د یو په برکت اسلام له خدای غلبه ورکړي یو مسلمان کې غلبه ورکړي زمونږ د طالبان په پیږي تغلیب یې وکړو د عمر نوم له تغلیب ورکړو دعا د په حق کې رااله خلاصه ده چې ابو جهل او عمر کې خدای یو مسلمان کې او الله پاکه مسلمان کې او اسلام له غلبه ورکړي هغه د پیغمبر دعا د حضرت عمر په حق کې قبول شو نو یې انصاف نه کار والا عمر بې انصافي مه کوه ته چې د چا مرګ پسې ګرځې هغه ستا د ایمان سوالونه کوي ته چې د چا مرګ پسې ګرځې هغه کوشش کوي چې تا د دوزخ نه بچ کړي او د ایمان او د جنت په لاره دې روان کړي نو ظلم مه کوه زما وروڼو دقسې زه تاسو ته وایم دا علما غریبانان لګیا دي او تاسو الله سره جوړاوئ تاسو دا الله سره جوړ پیدا کوي تاسو ته ټول مولیان په جمعو کې وګورئ په مدرسو په جلسو کې وګورئ په جنازو کې وګورئ په صلحو کې وګورئ چې تقریرونه کوي د ټولو به دقه یو مقصدي چې ای خلکه الله طرف ته شئ د شیطان تابعداري مه کوئ اے خلق جنت والا جوړ شه دوزخ والا ما جوړيږي اے خلق اخلاق پیدا کې اے خلق منځونه شروع کې زکات ورکې صدقې ورکې روجي ونیسه د مولیانو په ټوله دا خبرې تاسو ته د دې ټولو خبرو مقصد څه دی تاسو د الله په منځ کې جوړ پیدا کړئ تاسو الله ته نږدې کړئ تاسو جنت والا جوړئ تاسو ر دوزخ نه بچ کړئ تاسو د قبر د عذاب نه بچ کئ تاسو د ځنکدن د سخت نه بچ کئ او تا د خدای د غضب نه بچ کئ او په دې کې هم بعض ظالمان په مولیانو پسې کنځلې کوي دا انصاف نه دی کنه یا تا نه پیسې خو نه غواړي مولا صفي پیسې راک تا نه مشري خو نه غواړي کنه تا نه خو څه نه غواړي کنه چې مال جامې راکا مال جوړې راکا مال دار راکا مال دار راکا تا خانی خو نه خرابې کنه چې ځان ستا په اجره کې نه
تا نه ځمکه خو نه نیسي تا نه کور خو نه نیسي تا خدای ته بلي او په دې کې هم ته راځې او په مولیانو پسې کنځل کې نن په نیټ باندې یو حال روان دی زمارونو دا کشران بچي زمونږه ما ته خو خپل بچي ښکاري که نه بچیان دي دا کشران دا نوجوانان طبقه صاحب ټول ورځ لګیا دي مولیانو پسې کنځل دا شاعران بعضې ګنده شاعران لګیا دي او د مولیانو خلاف شعرونه وایي او خلک لاسونه ورپورته کوي او خاندي چې مولا پسې شعر وایه وایه فکر مه کوه ته چې څومره کنځل کې ما مخکې ورځو کې خپلو طالبانو ته ووي او اوس یې تاسو ته وایم او خپلو شاګردانو ته ټولو ته دا اعلان کوم چې که څوک درته د ښځې کنځل کوي او د لور کنځل درته کوي او هر څه درته وایي ته به څه کې ته لاړ شه او دروازه ورته وډبوه چې دې روزي ورته ویې ورورې بچی راکړه چې عالم دې دله جوړ کړو بچی راکړه چې حافظ دې دله جوړ کړو ته کنځل کوه مونږ به ستا د بچي نه حافظ جوړو که خیر انشاءالله خلده ته سپکې وایه مونږ به ستا د بچي نه او ستا د رور نه عالم جوړو که خیر انشاءالله ته چې څومره کنځل کې مولیانو پسې کوه دی به غریبانان مدرسې چلی دی به سوال کوي دی به چړ غواړي دی به د خلکو مینت کوي زارې به کوي چا نه مرله ځمکه غواړي چا نه 2 مرلې تاله به جومات جوړوي دی به چندې غواړي خو تاله به جومات جوړوي دی بچندې غواړي خو مدرسه به جوړی او ستا بچی به د پیغمبر وارث جوړی که خیر انشاءالله او ستا د بچی نه به حافظ جوړیږي دې روزو کې زه لګیم او د دې مدرسو د دستربندۍ دی یقین په خدای وکړه روزانه په یو مدرسه کې 80 کسان 20 کسان 10 کسان 15 کسان او 10 کسان د چا نه ناظرې والا جوړیږي د چا نه حافظان جوړیږي د چا نه عالمان جوړیږي او د چا نه مفتیان جوړیږي دروازه پسونو خلق پټکی تړي دا د چا د برکت نه د علماء د برکت نه د کوه کنځل چې سکه کاوه ارڅ چې دی خوې کاوه زبدا نه کوم ان شاء الله زبستا د بچی حافظ جوړو زه طالبانو ته مکه وې د خلکو ته کنځل دا زمونږ بچی دي نه پوي دي نو چې نه پوي دي نو ته خو نه پوي نه ته خو خيار یې هغه خپل لیډر گمراهان کړی دي لیډر یې مولا پسې لګی نو د دیم د مولیانو پسې سر کړی دي پروا مه ساته د لیډر خو به خپل غرض یې خو به د اقتدار جنګ کوي د لیډر خو به خپل غرض یې هغه خو به د اقتدار جنګ کوي د هغه به نور هم څه اغراض دي نو ته ولې په هغې کنځلو کې راځې اس فکر چې ونه کې دور جدا دی ورشه نن خلک دومره ډاډه دی دومره ډاډه چې هغه کم یو ملک دی لکه څه نومې دی په یو ملک کې د دغه یورپ په یو ملکونو کې خدای نوم یې رانه هېر شو یو ملک کې سویډن کې د قرآن شریف بیا بېعزتي شوی دومره ډاډه شو خلک های 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 د یو مسلمان خور بیا ادبي کړې وه راجا داهر په سند کې د یو مسلمان عزت لوټ کړي او راجا داهر په سند کې نور هغه خور چغه والا اے د مسلمانانو بادشاہ کم ځای زما عزت لوټ کېږي زه مسلمان یم زما عزت لوټ کېږي څوک شته نه چې زما عزت بچ کړي څوک نشته چې زما عزت بچ کړي زه خو مسلمان یم او زما عزت لوټ کېږي څوک نشته چې زما عزت بچ کړي محمد ابن قاسم ولراغ د هغه عرب ممالکونه په سمندر په بیړه کې سند ته راپورې وته او د هغه ښځې د هغه اواز جواب یې ورکړه او راجا داهري مردار که سره د مرګرو او غونډ سند یې فتح کو د مسلمانانو په قبضه کې راغی نن داسې حکمران شته نشته نن ستا په هندوستان کې جومات ختمېږي شهید کېږي بابري مسجد ختم نن ستا په هندوستان کې په معمولی بانو باندې جمعتونه روانېږي روزانه د روزانه په حساب روانېږي د روزانه په حساب او حکمران طبقه بیا هم د مودي سره د هندوستان د وزیر اعظم سره خپل تعلقات ښه جوړول غواړي مسلمانان بادشاهان بیا هم د دغه هندوانو دپاره په خپلو ملکونو کې مندرونه جوړوي استا جمعات رواني چې په مسلمان
مونږ کې خدا نشو کولی، مونږ خو کمزوري یو. بادشاه خو کمزوري نه دی، کم از کم دونه خو کولی شي چې دې خلکو سره چې دا د قرآن بېعزتي کوي او د جومات بېعزتي کوي چې دې سره سفارتي تعلقات خو قطع شي. دا خپل سفیر ته راوغواړم چې راځه دا زما د قرآن بېعزتي کوي، دې سره زما تعلق ختم، دا زما جومات غورځوي، دې سره زما تعلق ختم. نه ته جومات روانوه شهید کوه، زه به په خپل مسلمانانو ملک کې تاله مندر جوړوم. آی های نن د عرب ملکونه ولا مندرونه جوړوي، د هغوی خلکو له ویزې ورکوي، هغې هندوانو له وی راځئ زموږ ملک ته او ګټه کوئ پکې، او ستا د ملک د پاکستان په مقابله کې هغې ملکونو ته ښه ګوري. ولې؟ دا خو د اسلام چوڼی دی دا ملک پاکستان، دا خو که خو دا وس په خدای دله نه ورکوي. نو په سویډن کې راځه، په بل ملک کې راځه، څوک په پیغمبر پورې خنداګانې کوي، رسول الله مبارک پورې، او څوک په قرآن شریف پورې خنداګانې کوي، او څوک قرآن د خپو لاندې کوي، او څوک قرآن ته تیلې ورته کوي. نشته مسلمان حکمران نشته. نن به دغې قرآن خدای ته څونه چغې والې دي چې الله ستا په دې دوو اربو مسلمانانو کې یو نشته چې ما بچ کړي، په دوو اربو مسلمانانو کې یو نشته چې ما بچ کړي. دا په سلګونو کې د مسلمانانو حکومتونه دي، یو نشته بې خونده چې غیرت پکې پیدا شي زما تپوس وکړي، یو نشته چې د ملک سره کم از کم تعلق خو سفارتي ختم کړي. دا زموږ ایمان کب ځای ته ورسېد، زموږ ایمان برباد دی، تباه دی. زه د مولا غم کوم چې مولا پسې کنځل کوي، سړی قرآن خلک د خپو لاندې کوي، او که د دې خلکو چې دا کم نن په مولیانو پسې لګیا دی او کنځلې کوي، په خدای یقین وکړه دا یریږي د مسلمان نه. که ردي وسو شو د قرآن مبدي راولي د خپو لاندې به کوي چې دا د مولا قرآن نه منم، دا به م لاندې کوي، د پیغمبر د حدیث به م راولي د خپو لاندې به کوي، او بیا به څه وایي وایي به چې دا د دې مولیانو جوړ کړي دا موږ نه منو. دجال را روان دی که نه راځي به کنه، دا فتنه خو را روانه ده، دجالي فتنه. دجالي فتنه خو وایي دی ته چې د خلکو په ذهن کې لاول دا راولي چې دا مولیان خراب خلک دی، چې د خلکو د مولیانو نه زړه تور شي، او د مولیانو له خپل بچي نه راولي چې حافظان ته جوړ شي، نه چې دا جاهلان شي ټول خلک. مدرسو پسې خبرې شي، ګیرې پسې خبرې شي، پټکي پسې خبرې شي، تسبو پسې خبرې شي، تبلیغ پسې خبرې شي، دعوت پسې خبرې شي، تصوف پسې خبرې شي. دا د دوی کار هم دقه دی. خو د دجال دور را روان دی، یقین په خدای وکړه پیسې به ورکوي دجال خلکو له وایي ته خدای، اړون دجال چې په سترګ اړون دی وایي ته خدای. پیسو پسې خلکو ایمان پرېښود. منت ته کوم زاری ته کوم بچی دا کشران کل خدای ته وګورئ، د چا په لاس کې مه راځئ، خدای ته وګورئ. پاټۍ خبره درته نه کوم، چاله چې وټ ورکوې ستا خوښه د خپل کار کوه، د نوی وټونو ته ودرېږه نو د وټ کار کوه، خپل کار کوه، خو خدای ته وګوره. پارټي ده هر چا خپله پارټي ده، خو لیډر ته وایي ستا پسې روان یم، زم به در پسې، خو د مولا مقابله کې دی نه منم. خوله دې مولا پسې خرابه وخوځوله، بس زه په مخه دی ښه، ما ته خو عقیده دی ښایي، ما ته خو عمل دی ښایي، ما باندې خو پیغمبر او حضرت عمر نه پېژندلی دی، ما باندې خو خدای نه پېژندلی دی. نو زاک زمونږ د طالبان د علما کله تویش کې راشي دیم کنځل مه کوئ، کنځل ضره ده دی چې دی تا پسې کنځل کوي، ته ورته بچی راوله حافظ به جوړوم، بچی راوله قاري به جوړوم، بچی راوله د پیغمبر وارث به جوړوم. یو کار به کوم، یو به کوم ادا چې د قیامت په میدان کې به د رسول الله مبارک په مخ کې خپله مقدمه پیش کوم. بیا هلته به ګورو سره، هلته معفکول نشته، هلته به دا غریبانان طالبان او مولیان دقسې د پیغمبر مخې ته ولاړي چې ما خو ستا د دین خدمت کو، الله د دې پیغمبر د دین خدمت پې کو. دا سړي ما پسې سپکې وي، سته پیشه خدای دا پیش. الله اکبر. افسوس د زمارونو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت انصاف دا نه دی، بس انصاف دا دی چې کم خلق تا ته دین ښیي او کم خلق ستا د دین لپاره جد و جهد او محنت کوي، د هغې تندي ښکل کوي، لاسونه یې ښکل کوي، د الله لپاره کوي، د هغې قدر وکړئ، عزت وکړئ، د هغې نه ګیلې مه کوئ، د خدای لپاره محبت وساتئ. هلکه زما پلان ناجوړو دی، ملا صاحب زما تپوس ته پلان نه دی کړی،
دا څه خبره تا ته دعا کوي که نه زما پلار مړ و زما جنازه نه ده کړې نو بخاري کې به ناست حدیثو کې به ناست نو غریب کم دی سبق پرېښودی شي طالبان څنګه پرېږدي کار دی او انسان دی د خدای دپاره مینه وکړئ په غم خادو مه کوئ مینه د خدای دپاره مینه وکړئ چې ما ته د خدای لاره هېڅ خبره نشته که یو ملا د ما د جومات امام جنازې له رانغې بل به راغلي هغه خوړ هېڅ خبره د ما مړی بې جنازې نه دي ښخ شوي دا قصې پرېږدی د علماو سره د خدای دپاره تعلق جوړ کړئ نو حضرت خباب ورته وایي عمره انصاف نه کار واله انصاف کم پیغمبر مرګ پسې چې ته روانې بېګا تا دپاره خدای ته جړلي دي انصاف دا دی دې سره له نور هم نرم شو د خور وینو ته وکتل او دې اواز ته وکتل وی لمبل وی خراکې راله نو چې قرآن شریف هغه کاغذ هغه ټوکړی راواغېسته نو حضرت خباب ته ووایه څه دي پکې آی های قدرت ته ګوره آیت عجیبه راووته آیت عجیبه راووته هغې کې څه دي انني انا الله انني انا الله ز الله ما دا آیت راووته انني انا الله لا اله الا انا ز الله مانا بل خدای نشته ما سره شریک نشته فقط یوې ما بوتان ندي خدایا فاعبدني واقم الصلاه لذكري زما عبادت کا ما یاد د پاره مانځه ته ودرېږه انني انا الله علم دا آیت را لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري زما عبادت کا او ما ته ودرېږه ما یاد که زه یوې مال شریک کم دی د خپلو لاسو تراشلي بوتان ماله شریک جوړوی خو چې دی واورېدل وی ما احسن هذا الکلام عمر وی دا څه ښکلې خبرې دي دا څه ښکلې خبرې دي الا ما بوزه رسول الله مبارک له نرم شو د رسول الله مبارک د شپې دعا د عرش سره ډغره والې ده الله رحم وکړه وی ما بوزه بس اوخم ورسره شو خبابم ورسره شو او لاړل او دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دار ارقم کې او د ارقم په کور کې د صفا د غونډې سره خوا کې او خلکو ته لګیا دي پټ پټ دین خوري او اطلاع رسېدلې ده چې د الله رسول عمر ستا په مرګ پسې راوتی دي صحابه پریشان دي ولې دا چې صحابه سره د عمر علاج نو دغه وخت کې جهاد بندو اس قسمه با قرآن شریف کې الله وتا اعلان کړی دی واصفح عنهم دې ته به مخ ناړې مخ ته بل طرف ته جنگ نه کدی دې په یو مخ وي ته بل مخ کوا مخ بناړې دفاعي جهاد هم نشته د صحابو لاس تړلی شوي اس به نه وایي سبق اوس دې کدن نه راننوته او دې خو د پیغمبر مر پسې دی په رسول الله مبارکي تور اوچته کړه نو موږ بس کوو نو چې څنګه دروازه اڑا بولا بس صحابه پیشو الله رسول راغی هغه راغی صبر رسول الله مبارک ډیر بہادر انسان یقین په خدای وکا چې د پیغمبر نه بہادر انسان بل نه دی تیر شوی او صحابه یې ماره انا اشجع منهم د پیغمبر نه بہادر انسان نه دی په مدینه شریفه کې یو ځل یو چغواله شو وی دشمن راغی یو چغواله شو د دشمن دراتلو صحابه روتل چې خدای څه چل دی حضور پاک د ابو طلحه اسو بربندو د پاسه پکته نوا غاړه ته تورا چولې وو د خلکو نه مخکې منډې وای دا اواز پس چې دا څه چل دی چې خلک پاسې دل حضور پاک خلکو له مخې له ورغی مخې له وی لم تراعو ما یریږي و نه یریږي سم نشته مارا انا من شیء اسمونه لیدل داسې به څوک وکړي چې چغه شي خلک سر بچ کړي چې بل ورودي مخکې تللی دی او د حنین چې کوم وخت کې د اوتاس او د حنین په جنگ کې کافرانو په صحابه باندې د غشو باران وکړه صحابه منتشر شو
څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته څوک بل طرف ته په خدای قسم رسول الله مبارک دقسې په خپله قچره باندې بغله بیضا سپینه قچره باندې ناست دی او زور ورکوي مخکې ځي ابو سفیان ابن حارث پړی نیولې دی خدای پیغمبر مخکې نشي په غشي ونه لګي د غشو باران دی پې هغې نه پرېږدي او دې زور لګوي په قچره چې هغه قچره نه پرېښوده حضور پاک د قچرې نه ټوپ کړې او ورمنډه یې کړې وی انا النبي لا کذب سینې وډبوله زه پیغمبر یم د دروغو خبره نه ده انا ابن عبد المطلب د عبدالمطلب زوی یم نو سیمه د ما نیکه چېته تښتېدلی نه دی او بیا آواز وکړو یا للانصار ای انصارو ای انصارو ای انصارو خلک راغونډ شو جنګ وشو دشمن له شکست ورکړه خو پیغمبر تښتېدلی نه دی د احد په جنګ کې چې کله یو ناګهاني شلق یو وخت کې په مسلمانانو را پرېوته نو صحابه منتشر شو تښتېدلی نه دي منتشر شو نو د یو صحابي نه تپوس کېږي وی افررتم یوم احد وی د احد پر ستاسو تښتېدلی وې او ورته څه وی وی موږ پرېږده مړه تېښته دې ته وی بیلات دې ته وی چې جرنیل او امام میدان پرېږدي رسول الله مبارک نه دی تښتېدلی په میدان ولاړ غاښ مبارک مات شو په مخ کې د زغرې کړی ننوتې لیکن پیغمبر مبارک میدان نه دی پرېښی بهادر انسان کلک انسان نو چې دی ورته وی صاحب عمر هغه دی راغی نو رسول الله مبارک په خپله ورمنډه کړې او الله رسوله ته به ورته دې خوښی وی که په ښه نیت راغلي نو مرحبا ورته ویم هرکلې ورته ویم او که په غلط نیت راغلي د ده په توره تې سټ وه دې کې عمر وردن نه شو رسول الله مبارک د دې مرۍ نه کلک د دې ګرېوان نه ونیو دقه ځای نه یې ونیو عمر په څه نیت راغلی وی د الله رسوله د ایمان په نیت راغلی ایمان په نیت ما ته ایمان ښایه ما ته ښایه کلمه وایه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله د عمر نه وروسته څوک تپوس کوي وی عمره چې رسول الله مبارک در ګریوان ته لاس واچو څه حال دی وی په خدای قسم د سر د ویښتو نه تر خپې نوکه پورې خولې خولې شو او د ډېرې خوشحالۍ نه په دار ارقم کې صحابه وی الله اکبر الله اکبر د جوش نه الله اکبر او ابن ماجه کې حدیث ته رسول الله مبارک فرمای استبشر اهل السماوات باسلام عمر دلته صحابه یو بل مبارکه ورکی او په اسمانونو کې فرشته یو بل مبارک باندې ورکی مبارک مبارک زیر می در باندې عمر مسلمان شو نو عمر په اسلام د اسمانونو فرشته یو بل مبارک باد ورکی او خوشالي او بیا روت میدان ته بهادری خو پکې ده روت میدان ته الله رسول ورلم نا عمر داسې به نه کې صبر وکړه ما ته دا اډر نه دی شوی نه الله رسول ورلم سترګې سرې وې او نیغ میدان ته ووت او چې میدان ته څنګه ووته هغوی خو پته مو چې اوس به موږ له د حضور پاک سر راوړي او دې دقسې د ابو جهل او هغوی ته مخامخ ودرېده ای خلکه عمر څه چل دی وکړو دا چل مې وکړو واورئ چې څوک مې پیژني خو ډېره ښه ده که څوک مې نه پیژني انا عمر بن الخطاب د خطاب زوی یم عمر او مام دا کلمه وی دا پیغمبر مرګری شم چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او تورې له داسې شړنګ ورکړه وی که چا کې ایمان را دي شي ماله میدان کوم انسان چې څو ګنټې مخکې د پیغمبر د سر دشمنو څو ګنټې پس د پیغمبر د سر د پاره مدافع او څوکیدار جوړ شو د اسلام دشمن د اسلام څوکیدار خدای پاک جوړوي د پیغمبر دشمن د پیغمبر لاس ښکلی او تندی ښکلی د الله نظام دی او چې دا اعلان یې وکړ وروره چغې جوړې شوې وی راشي عمر صاحبي شو چغې جوړې شوې
او خلک ټول د کور نه تو شو ټوله دنیا تو شو چې عمر خو موږ سره چل وکړه موږ ته یې ورځو سر یې راوړو منځ کې خو هغه په مسلمان شو او بیا موږ له چیلنج راکوي ټولو مشرانو او سردارانو له چیلنج ورکوي عاص ابن وائل راغی دا یو کافر با عمر ورغی دا دنیا وی دومره خلق راغلی او صالح بهم الوادي لکه خوړ چې اوبېږي او د ځمکه د اوبو نه ډکه شي د خس او خاشاک نه داسې خلق راغون چې د عمر نه ګیر چاپېره الله به اوس مدد کوي که د مسلمان خو خدای مدد کوي او د مسلمان مدد خدای د کافر نه مني عاص ابن وائل راغی عمر څه چل دی وی ما خو ایمان راوړو خلک مې ټول د کور نه تو دی وی په خلاف کې زه پېښې دا پېښې عاص ابن وائل هم د یو قوم مشرو هغه ورغی خلکو ته وایي خلکه ما تاسو په یو دین یو موږ تاسو یو بلکل ما عمر له پناه ورکړی ما امن ورکړی دا هغه پیش خپل دین پیش تاسو څه کار ما امن ورکړی که چا ورته نقصان ورسو لکه چې ما ته نقصان رسولي د ما قوم ته نقصان قومیت خو په عربو کې بس خلک لاړل خپلو کورونو ته خواره شو فاروق لقب ورته میلاو شو فاروق عمر فاروق بعض علما وایي چې هلته یو فیصله کړې وه د یو یهودي او د منافق د هغې یهودي او د منافق د بهترین فیصلې د وجې نه ورته فاروق میلاو شوی دا شخصیت حضرت عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی په پخوانو قومونو کې امتونو کې به داسې خلک وو چې فرشتې به راتلې هغوی سره به یې خبرې کولې مخ په مخ فرشتې به راتلې خبرې به داسې تېر شوي که زما په امت کې هغه کس وي چې فرشتې راشي او د سره مخ په مخ خبرې وکړي نو ابه حضرت عمر بن الخطاب او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په کور کې ناست بیبیانې راغلي دي او د نبی علیه السلام نه څه مطالبې کوي جامې جوړې بیبیانې د خاوند نه غواړي که دو او ټولې ورته را یو ځای شوي دي حضور پاک ورته ناست دی مسکې دی او نهه واړه راغلي دي او ټولې ناستې دي چې موږ له دا موږ له دا موږ له دا موږ له دا دې کې حضرت عمر راغی چې راغې ټولو بیبیانو منډې کړې خپلو خپلو کوټو ته او پټې شوې رسول الله مبارک خاندل عمر خو نو پوهېږي وي د الله رسوله ولې خاندې الله دې ټول عمر وخندوه الله دې ټول عمر وخندوه ولې خاندې وی دا خندا دې پورې راله چې دا ښځې راغلې وې او ما باندې اوازونه راوچت کړي او څیزونه غواړي د دنیا خو چې ستا اواز یې واورې ټولو غروال او پټې شوې خندا په دې راځي حضرت عمر والا آواز ورکړ ای د ځان دشمنانو ما نه یریږي او د رسول الله مبارک نه نه یریږي ما نه پټېږي د هغه نه نه یریږي وی انت افض وی نعم او تا نه یریږو هغه نه نه یریږو ولې انت افض و اغلظ ستا خوله سخته ده د هغه خوله نرمه ده او ستا زړم سخت دی د هغه زړم نرم دی حضور پاک سے ہوئی اللہ اکبر اے عمر شیطان چې پلار رواني او ته په کومه لاره ځې نو شیطان ستا په لاره تا سره نه ځي بلې لارې ته تښتي دا منقبت او په یو موقع یو وینځه وه توره اګډېده او دا ماشومان بچي ورته ولاړو په هر چا کې دا مستي خو وي که نه یو وینډه ګډېده په لاره کې او ماشومان ورته ولاړو دا واړه او ماشومان ورته خندل چې حضرت عمر راغی وینځې منډه کړه او ماشومانو منډې کړې رسول الله مبارک ما ته وی عمره وی چې ته رالې او دی وینځې منډه کړې او دی ماشومانو وی ما په خپلو سترګو ولیدل چې انساني شیطانانو منډې والې او د ابلیس بچو جني شیطانانو ورسره منډې والې دومره منقبت لیکن زما وروڼو منقبت ډېر زیات دی عاجزي څومره ده اوهو
بله جمعه درته پوره کومه خو نن درته یو ټکی ویم چې کله مصر ته لاړ او فاتح شو نو پکې جاوه کې کمیس وشلېده نو د مصر گورنر ورته وی صاحب خلک را روان دي عیسایان او یهودیان در سره ملاقات کوي او کمیس دې شلېدلی دی دا کمیس راکه نوې کمیس واچوه دا بدرنګه ښکاري بدې ښکاري او کمیس ته یې ټوټې لا بیا یې لګېدلې دي او دا خلک وایي چې عمر خو امیرالمؤمنین لوی سړی دی ستا لوی روب پې پروت دی نو کمیس ته یې ټوټې هم لګېدلې دي او پکې جاوه کې هم شلېده دا اعلی کمیس واچوه چې خلکو سره ملاقات کې دا بې ډوله دی حضرت عمر ورته څه وایي کفا بالایمان زینتن د ایمان نه لوی د ډول شی بل نشته کمیس چې هر څنګه و چې ایمان په سړي کې دا ډول دی و چې ایمان نه او جامع هر څنګه وا چې دا ډول نه دی ډول د ایمان دی خیر بهر کې سباقي حالات به راته ان شاء الله په بل جمعه کې وي خو صرف دونه مې تاسو پوه کړئ څومره لوی سړی لیکن عاجزي څومره تاسو ته دې لپاره دا خبره کوم چې موږ لا هم پکار دی چې دې ته نه ګورو خدای پاک ورکوي خلکو له حیثیت چې الله خدای علم ورکوي چاله خدای مال ورکی چاله خدای اجره ورکی چاله خدای موټر ورکی چاله خدای کارخانه ورکی چاله الله افسری ورکی نو ځان به پیژنې عجزي به کوي خسه دا بل خبره د تاسو ته دا کوم زمونږ د یوسف احمد مولوی صاحب زما رور دی دا مدرسه ده د اوډیګرام جرندې سره تاسو ته معلومه ده د تورنګزو د کلي که میلمانه وي نو هغوی ته ویم د دې تورنګزو زمونږ کور چې دی د کور نه لږ غوندې مخکې دغه ځای کې بورډ لګېدلی دی د اوډیګرام جرندې سره مدرسه ده ادارة الحدیث هغې کې سبا لنا بل ورځ د مشکات شریف د حدیثو د مبارک کتاب ختم دی د وړۍ دورې او الحمدلله ډېر زیات طالبان دي د وړۍ دورې د سلو نه زیات طالبان څخه کال پکې شریک شوي دي الحمدلله دغه مدرسه څه وخت کې دلته وه خو دې نه موږ هلته منتقل کړه ځکه چې موږ وایو کلي کې بیا د طالبان اوړي راوړي نو لږه خیر مناسب نه نو د هغې مدرسې سبا لنا بله ورځ د مشکات شریف د حدیثو د کتاب ختم دی د رسول الله مبارک د حدیثو هغې له به علما راځي مفتی شهاب الدین صاحب به هم راځي پوپلځی مولانا اکرام الحق صاحب دی ابه راځي زه به خپله هم پکې راځم د سحر اتنی مو بجو نه به شروع کېږي تر د 1 بجې پورې به دا پروګرام چلیږي تاسو ټولو ته زما د طرف نه هم او د یوسف احمد مولوي صاحب د طرف نه هم دعوت دی چې ټول به هغې کې شرکت کوئ که خیر انشاءالله د علماو بیانونه به وورئ د ناتخوانانو ناتخواني به وورئ انشاءالله العزیز او لویه خبره دا ده چې د مشکات شریف په ختم کې او په احادیثو مبارکو کې به شریک شي او چې په احادیثو باندې څوک خوشحالېږي الله ډېر لوی اجر ورکړي شلکاره به پرېږدی میلمنو ته هم تاسو ته ټول به کې شرکت کوئ دا فکر به نه کوئ د ډوډۍ بندوبست سرته هغه کړی ولې چې ناوخته به 1 بجه وی نو د روټۍ بندوبست هغه مدرسې یو خیر خوا دی او هغې خیر خوا وی چې د ډوډۍ بندوبست به زه وکړم هغه بندوبست ته ډوډۍ د مدرسې د چندې په پیسو نه ده ښه ډوډۍ د مدرسې د چندې په پیسو نه ده د مدرسې یو خیر خوا دی او هغه ما ته پخپله زما یو ملګری دی وی غوښه چې څومره لګي زه به راوړېږم نو داسې روجې موجې بل چا نو انشاءالله هغې کې به تاسو ټول ملګري به شرکت کوئ دا د مدرسو ورځې دي د جلسو د دستاربندو ټولو له ځای ښه هرې دستاربندۍ له ځای چې هلته د بخاري شریف ختمي چې تر مشکات شریف ختمي په ټولو کې شرکت کوئ الله به دله اجر درکوي نو سبا نه بل ورځ دا پروګرام دی که خیري ټول ملګري به شرکت کوئ ښه انشاءالله العزیز او دعا هم کوئ چې خدای په خیر کړي وی چاچی یو ځل جس نے ایک بار یہ پڑھا 70 فرشتے 1000 سال تک مغفرت انم جزاک اللہ عنا ندخا جزاک اللہ عنا محمد ما هو اهله نو فائدې ډېره ده دا حدیث خو ماته نه دی معلوم خو فائدې ډېره ده بعضې ملګرو خطونه را لېږي دعاګانې غواړي رب العالمین دې دعاګانې قبولې کړي او زمونږ دا یو زمونږ د پیرانو د کندي حبیب الحق حاجي صاحب وفات شوی و بله شپې جنازه شوې وه او حبیب الحق استاد خو ډېر ښه سړی و نیک سړی و ډېرو ماشومانو ته یې قرآن ښوولی دی چې رښتیا خبرې ډېرو وړو ته یې قرآن ښودلی دی
او نیک سړی دعا ورته وکړئ چې خدای مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله یې وارثانو له صبر ورکړي. او د دیدار آباد د ابراهیم مور وفات شوې، ابراهیم نه دا دیدار آباد کله نن 11 بجې نه ده ښه شیخانو خپله کې ابراهیم صاحب خو ډېر ښه سړی دعا ورته وکړئ چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي. مور خو د خدای لوی نعمت دی، الله دې وبخي، الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او خدای پاک دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي. د څلورخیلو سرتاج مور وفات شوې ده، الله دې مغفرت نصیب کړي، الله دې وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. او په دې دغه کې په عمرزو کې د روزي خان حاجي صاحب ورور هغه وفات شوی، هغې ته هم دعا وکړئ چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي او الله پاک د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. رستم نوم یې خو بیماري هم غریبه تېره کړه چې الله یې وبخي، الله یې وارثانو له صبر ورکړي، الله یې د نورو غمونو نه وساتي. حاجي او دا یو خبر رښتیا وره دا سویمه جمعه ده چې دلته د سپلو د بوټانو غلا کېږي، د مېلمنو نه خلک غلا کوي. زم دا څومره بدبخته دی چې د خدای د کور نه غلا کوي. دا بوټان خو ټیک ده چې د انسان دي، خو چې دلته رالل نو د خدای کور ته رادننه شو. د دې انسان نه بدبخت او د خدای غټ دشمن بل نشته چې د خدای د کور غلا کوي، بیا د جمعې په ورځ کوي، بیا د جمعې د میلمنو نه کوي. اوهو ته به خدای له څه جواب ورکړې؟ سپېره په دې نه مالدارېږي، خدای به دې رونیسي، خوار شي په داسې بیمارۍ به دې مبتلا کړي چې توبې وباسې نه به دې قبلېږي. د بچو په غم کې به دې خدای مبتلا کړي. سپېره داسې کوي بهر کیفو که دا غل ما له چا ونیوه که نه او چا پیدا که ما ورپسې پټ پټ کسان کېنولي دي، پټ پټ پې ورپسې کسان کېنولي دي ځای په ځای. ما نه خبره یېره شوه، مې تاسو ښه پوره دا سړی په دغه کې والی او که دا گیر شو که نه نو زه پولیس ته نه حواله کوم. تاسو ګورئ چې د سره زه څه چل کوم چې دې ده ته زه وښیم چې تا ته څنګه غلا کېدی جومات. خوار چې د هندو هم د سړی را نشي چې جومات نه بغله وکړي، عیسائی به هم را نشي د خدای د کور نه بغله وکړي. دا مسلمان دی. ته داسې ظالم یې چې د میلمنو نه غریبانان دلته راشي او بوټان دې ته پټ کړي، د هغې زړه به څه وي خدای به څه وایي. دلته خو چې څوک را داخل شو په امن شو او د خدای په امان کې دی، نو ظالمه ته د خدای سره ټګي کې د خدای امان ماته. تاسو هم په نظر ساتئ، په داسې مرګرو له خیالې ساتئ چې چا سره هم داسې نوي بوټان یا نوي سپلی وي که نه، نو لږ نظر پې ساتئ، لږ نظر پې ساتئ. او ما څه بعضې کسانو ته ویلي مې یو بوټۍ لږ اندازې سره ورته ګورئ، نو دته ګورو چې دې څنګه ده غلا کوي او سپلی دې څنګه پټوي. دا خو ډېر لوی ظالم دی. هر څوک چې راځي ظلم کوي. دعا وکړئ یا الله ته زمونږ په حال رحم وکړي. خدای زمونږ په زړه کې د جومات احترام پیدا کړي، زمونږ په زړه کې د پیغمبر احترام پیدا کړي، زمونږ په زړه کې د مدرسو احترام پیدا کړي. یا الله ته زمونږ نه راضي شي، یا الله ته د فتنو او د آفتونو نه وساتي، خدای ته د غمونو نه وساتي. الله د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي. خدای په زړه کې د دین او د ایمان مینه واچي. الله خدای پاک دا کمې مدرسې چې د سربندو کې لګیا دي چا وشوې او د چا را روانې دي، خدای ټولې مدرسې کامیابې کړي. الله ټولو مدرسو له ترقي ورکړي، ټولو علماو له ترقي ورکړي، ټول طالبان خدای عالمان او فاضلان کې. خدای زموږ د جمع د ملګري چې څومره د لرې لرې ځای راځي، الله په یو قدم ول اجرونه او برکتونه ورکړي. یا الله چې څوک بیماران دي ته ول روغ صحتونه ورکړي، ته ول شفا ورکړي. که څوک تا قرضداران او تنګ دستي نو خدای فراخ روزي نصیب کړي. او یا الله چې دا کم میلمانه د لرې لرې ځای نه راځي ته خیر او برکت نصیب کړي. چا چې ټلیفونونو باندې دعاګانې غوښتې دي خدای ته ولا دعاګانې قبول کړي.